بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او خوږو پښتنو، د زړه د تله درته سلام وایم، ستړي مه شئ درته وایم. خدای دې تاسو روغ جوړ او په خیر شه لري، آمین. محترمو پښتنو، د خپل تاریخي وطن ولس حالات ستاسو مخې ته دي. 21مه صدۍ چې دا په نړۍ کې د قامونو د پرمختګ او د جدید ټکنالوژي او د ترقۍ دور دی. پښتانه په یو اړخ واک اختیار یې د پنجابي د دغو خاورې په لاس کې دی، واکدار هغه د ترقۍ نه لرې ساتلی دي، خو چې په خپلو خواریو محنتونو یې یو د خټو کورګی جوړ کړی دی. د کلي د غرونو څه چینې او چنارونه یو پټی ژوند یې دی، اوس د هغو نه یې هم وباسي. تاسو په خپلو کورونو کې د عزت ژوند مه کوئ. تاسو کیمپونو کې، په خیمو کې د ذلت ژوند، د منت ژوند، د سوال او زارۍ ژوند او د خیراتونو ژوند وکړئ. ځکه پنجابي واکدار تاسو په مدنیاتو باندې، تاسو په وینو باندې، تاسو په وطنونو باندې کاروبارونه کول غواړي، ځان مستول او څربول غواړي. یو خوا د وطن حالات اپریشنونو په نامه باندې، د ټارګټ اپریشنونو په نامه باندې، د جنگونو په نامه باندې تباه او برباد او لای نور تباه کوي. دوه ډوله اصطلاحات کاروي، زه بیا وروستو تفصیل ته ځم د مختلفو اړخونه. یو ته اپریشن وایي چې په دوی په ژبه کې ملیټري اپریشن ورته ویل کېږي. یو ته ټارګټ اپریشن وایي چې د دوی په ژبه کې به تاسو اورېدلي وي، د دوی په پریس کانفرنسونو کې IBO ورته وایي. IBO معنا انټیلیجنس بیسډ اپریشن. په پښتو کې دا معنا دا کوي چې د ډیر سمارټ او رښتوني معلوماتو په بنیاد باندې دا یعنی یو مخصوص ځای اپریشن کیږي. درته ښایم یې چې د IBO مثال درکوم چې څنګه دی. هغه په کلیو کې، په بنو کې، په جاني خیلو کې، په نورو سیمو کې، په لکي مروت کې، په ټانګ کې، په درازنده کې، په ډیخان کې، په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان میرلی او نورو سیمو کې، شوه کې، په کورم کې، په اورګزۍ کې، په خیبر کې، په باجوړ کې هغه چې کوم کاټ کاپټر نه بم ګزاروي ستا په ماشومانو، ستا په بچو او د دغې وطن په دې سپینګیرو ترسرو باندې په کورونو کې، دې ته دوی وایي IBO انټیلیجنس بیسډ اپریشن. دا د دوی د رښتوني معلوماتو په بنیاد باندې شوي اپریشنونه دي. معنا هغه ماشومان چې دوی وژني، شهیدانوي، هغه تورسرې چې دوی شهیدانوي، هغه سپینګیري چې په کورونو کې دننه دوی نه پرېږدي، په جوماتونو باندې چې بریدونه کوي، دا چې کوم څومره دا 2025 کې به تاسو لیدلی وي چې 300 نه باندې داسې پیښې وشوې چې په هغه کې عام ماشومان، کورونه، پښتنې، تورسرې، سپینګیري چېرته په کورونو کې اوده دي، د باندې بم پرې غورځوه، چېرته دوی په عامو حالاتو کې په کور کې سره ناست دي، په ماشومانو بم ګزاروه. دا د دوی ټارګټ اپریشن دي چې دوی ورته انټیلیجنس بیسډ اپریشن یعنی د کارا معلوماتو په بنیاد باندې، یعنی دوی چې دغه ماشومان، دغه تورسرې پښتنې، دغه سپینګیري دا وژل، شهیدانول یې دا په خطا نه وو، دا داسې نه وه چې په پټو سترګو یې کړي دي. دا د دوی خپل لاټرۍ پریس کانفرنسونه یې وګورئ، هغه درته وایي ټارګټ اپریشن معنا IBO معنا انټیلیجنس بیسډ اپریشن، چې دا موږ د رښتوني معلوماتو په بنیاد کړي دي. یعنې د اراده دا وه چې ستا ماشومان ووژني. اوس هم ډېر دا سیاسي خلک ورته وایي موږ خو اپریشن نه ورسره منو، باید ټارګټ اپریشن وکړي. نو ټارګټ اپریشن یې څه شی دی؟ تاسو تر اوسه پورې له د دغې فوج نه دا توقعات دي چې هغه ټارګټ اپریشن خو صحیح کوي، خو یوازې د غټ اپریشنونه چې کوم دي چې خلک د کوره وباسي، دا غلط دي. د دوی ټارګټ اپریشنونه تاسو نه دي لیدلي چې زموږ د وطن تورسرې، زموږ د وطن ماشومان، زموږ د وطن سپینګیري پکې شهیدان کوي. نو لہذا یو خو د دغې کنفیوژن نه باید هر څوک ووځي. دا یو سټیج گیم دی د خاوره په دې وطن باندې چې څومره هم دا جنگ کیږي، دا جنگ د پنجابي واکدار له اړخه جوړ کړی شوی دی چې کله یې وغواړي چې امن راولم، هم یوه ورځ یې نه پې لګېږي، هم که ووایي جنگ جوړوم، هم یوه ورځ یې نه پې لګېږي. په یو ډول باندې وسلوال تنظیمونه راوستلی شول، همداسې لرې کولو فرموله هم شته ورسره چې په دې خاوره جنګ نه وي، فساد نه وي. خو البته
بیا به ستا د مدنیاتو سودا یې چې کړي دي هغه به څنګه لوټي، بیا به ستا په وینو کاروبار څنګه کوي. دا اوس عادت شوي دي. د دوی ظلم جبر تاسو په سترګو وینئ. یو انسان چې دومره ظلمونه دومره جبرونه کوي، هغې دپاره بیا نور ظلم تر دې زیات ظلم جبر هم څه خبره نه وي. هغې ضمیر ویده شوی وي، هغه ضمیر نور نه ویښېږي د انسان په وینو باندې. او دوی بس دا هر څه خپلې ټولې تجربې راوړي دي، خپل ټول د ظلم جبر افزار یې راوړي دي او په پښتنو یې استعمالوي. پښتانه د دې ډالري جنګ په مختلفو اړخونو کې بوخت کړي دي. پر ځای د دې پښتانه د ترقۍ ژوند، ښکلی ژوند، د امن ژوند، پرمختللی ژوند دغه وکړي. پښتانه د دې ډالري جنګونو په حساب کتاب کې بوخت کړي دي. چرته اپریشن دی، چرته یې په کورونو بمباري ده، چرته یو ځای په یو شکل کې، بل ځای په بل شکل کې. پښتون د داسې جنګونو مخې ته ولاړ دی چې هغه د ده د خاورې جنګ دی هم نه، بلکې د ده د خاورې د لوټلو جنګ دی او دی بوخت دی. په دې خبره کوو چې هغه څه شی دي، هغه کوم حقیقتونه دي چې موږ هغه وپېژنو، بیا راته اسانه ده چې د خپلې خاورې د خپل ملت غم درد و بنیاد ته ورسېږو، او بیا اسانه ده چې موږ د هغې د حل کولو یو صحیح سوچ او ځای ته ورسېږو. دوه اړخونه باندې زه خبرې کوم، هر څوک پې بیا خپله خبره کولی شي. یو په دې خاوره د اختیار خبره، یو بیا په دې خاوره د پښتنو په خپل منځ کې د تعلق خبره. په دې دوی ځایونو کې چې شی دي داسې چې د هغې لا کبله په دې خاوره په دې ولسونو کې د ښه ژوند، د ښکلي ژوند یو زمینه نه برابرېږي. یو طرف ته ګورو، دا یو اړخ ته راځو، د اختیار ولته ګوره. تر ټولو غټه خبره دا ده چې ته په خپله خاوره اختیار لرې که نه لرې. مثال در کوم، تیرا ده، سنټرل کورم دی، بنو دی، بل ځای دی، که یعنې دلته اپریشن کیږي، دا دلته آباد 15 میلیونه پښتانه، 6 کروړه پښتانه دا نه غواړي چې دلته د اپریشن وشي، دا نه غواړي چې دلته د جنگ وشي، دا نه غواړي چې دلته د بدامني وي، دا نه غواړي چې دلته د وسایلو لوټ مار وي، دا نه غواړي چې دلته د یو ظالمانه جابرانه نظام وي. غواړي نه غواړي. خو البته هلته 15 پنجابیان چې سره کینی، یو واسم منیر د خواجه آصف دی او شهباز شریف دی، 3-4 کسان سره کینی، هغه که یو شی وغواړي هغه کیږي. یعنې ته غواړې اپریشن دې نه وشي، هغه 3-4 کسان کینی غواړي چې اپریشن دې وشي. آیا 15 میلیونه نفوس قام، یو تاریخي قام، د دغې د خبرې څه حیثیت شته دی چې د 3-4-5 پنجابیانو مشران چې کوم دي د دوی عسکري او سیاسي، د هغو د خبرې څه وزن شته دی؟ خاوره د چا ده؟ دا وطن د چا دی؟ چې څوک پریکړې کوي د دغې وطن متعلق، هغه خواجه آصف، هغه شهباز شریف، هغه عاصم منیر، آیا دلته 1 انچ ځمکه لري د پلار د نیکه یا په تاریخي طور باندې؟ نه یې لري. ځمکه ستاسو ده، وطن ستاسو دی، د قانونونو د تاریخونو نه پې آباد تاسو یئ، خو پریکړې بیا څوک کوي؟ فیصلې بیا څوک کوي؟ هغه څوک چې دا ځای پته نشته کرایې لیدلې ده هم که لیدلې هم نه ده. نو ستا د وطن اختیار ستا سره نشته دی. که ته یې آبادول وهم غواړې، که ته وهم غواړې چې دلته د اپریشنونه نه وي، که ته وهم غواړې چې خلک د کوره نه وځي، که ته وهم غواړې چې دلته د ولسونو سره ظلم نه وي، نو ستا خبره ځای نه نسي. که دی وغواړي د خبره ځای نسي. دی که وغواړي چې اپریشن کوم کیږي به، که وغواړي نه کوم نه به کیږي، که وغواړي اپریشن کوم خو منم یې نه، میډیا ده ورسره، یو ډول خندا ده په تا پورې، هغه به در پورې وکړي. ولې داسې ده؟ په دې دا وجه ته درته راځم چې داسې وجه څه شی ده چې د 6 کروړو یو تاریخي قام په خپله خاوره آباد قام د خپلې خاورې د خپل کلي متعلق یو خبره یو ځای ته نه رسېږي، خو د 4-5 کسانو چې هغه د دغې قام د دغې ملت نه دي، د هغو خبره عملي کېږي. هغه دا ده چې پنجابی واکدار سټیټ لري، انسټیټیوشن ادارې لري،
فوج لري، بجټ لري، داخله یو نظام لري، خارجه یو تعلق لري. که نن هغه 4-5 کسان نامونه به یې بدلېږي، نن دا دي پرون نور و سبا به نور وي، خو چې دوی څوک خپل مشران جوړ کړي، هغه چې یو پرېکړه وکړي، یو خواهش ظاهر کړي، یو فیصله وکړي، خو لاندې به یې خپل فوجونو ته او خپلو ادارو ته، خپل انسټیټیوشنز ته، خپل داخلي نظام ته، هغه ته به یې ور فارورډ کړي، هغه به یې عملي کړي. پښتنو ته خو خواهش لرې، ته هم غواړې چې یو کار د ټول ملت غواړي چې داسې دې وشي او داسې دې نه وشي، خو البته څوک دي چې ته به هغه بیا ورته فارورډ کړي او هغه بیا عملي کړي. جرګې خو پښتانه هم کوي، دا اوس یې کوي، هر وخت کوي، خو د دغې حل څه کېدلی شي؟ یعنې که جرګه هم کوي، چلو تا جرګه وکړه، خبره دې وکړه، عملي کېږي به عملي کوي به څوک؟ راځو و دغې پوینټ ته چې څنګه د دغې دپاره موږ ډېرې زیاتې خوارۍ او هڅې وکړلې چې بیا بیرته په یو نام او په بل نام باندې یو ډول مسخرې پورې کېدلې. ملته کامه پښتنو، ستاسو د یاداشت مطابق، ستاسو د سترګو د لید مخ ته زه یو وړ یاداشت تاسو ته در یادوم، ستاسو د مخه شوی دی. هغه د 11 اکتوبر د خیبر جرګې 26 نکاتو کې یوازې 2 نکات درته یادوم، بیا به لږ پوهه شئ چې دا څه شی و. یو نکته دا وه، یو شق دا و د هغې جرګې چې پښتانه به خپل ملي مرکز جوړوي، د پښتنو به یو ملي مرکز جوړېږي. 100 جربه ځمکه د هغې ملي مرکز د جوړولو دپاره هلته د خیبر اولسونو درته درکوله، اعلان یې درته وکړو. پرېکړه دا وشوه چې په دې ملي مرکز کې به هره ضلع او هر ګوند چې ټوټل 80 راځي، هر یو به داسې یو بل سیکریټریټ لري. بیا به په دې منځ کې د ټول ملت ملي سیکریټریټ او ملي جرګه حال سیستم وي. دغه ځای ته به د ضلعو مسلې راځي چې کوم ملي حیثیت لري، هلته به په ملي جرګه کې کار پرې کېږي، سیکریټریټ. دویم شق یې دا و چې د دغو پرېکړو د عملي کولو دپاره به دا هر ډیسټریکټ او هر یو ګوند 3 زره کسان مختص کوي چې 2,40,000 کسان، یعنې څه کم 3 لکه نفر راځي. دا به دوی قوت وي، که دوی یو پرېکړه کوله هغه به عملي کوي. پنجابی اکټیو سټرکچر سیستم لري، یعنې پنجابی که خبره کوي د هغې د عملي کولو دپاره هم یو نظام لري. ته که یو خبره کوي، ته که راټولېږې هم، ته که جرګې هم کوي، خو څوک به عملي کوي؟ همدغه خوارۍ مونږ کړې وې، دغه محنت مو کړی و. د دغې دپاره ملګري شهیدان شول، د دغې دپاره مونږ د خپلو ملګرو په جنازې باندې د ملګرو نه بلکې د ملت خبرې وکړې چې دا ملت سیال شي، د نورو په شان که دی سټیټ نه لري، سټیټس خو ولري، د دوی د خبرو د عملي کولو یو څه نه څه لار خو پیدا شي. کمو سوچ دا وي چې تاسو به جرګې کوئ او دا پنجابی واکدار به تاسو د وطن متعلق چې کومې تاسو د خیرخواهۍ پرېکړې کړي دي هغه به دی درته عملي کوي. یعنې تاسو به پرېکړې کوئ چې اپریشن مه کوه، وسایل مه لوټه، او دا خبره به څوک درته عملي کوي؟ دا پنجابی واکدار به درته عملي کوي، پنجابی فوج. نه په 80 کالو کې مو دا دومره مړیو به وجود، دا 20 کالو کې دا 80,000 شهیدانو به وجود، د سلګونو زرګونو واړه او داسې په درجنو غټو اپریشنونو به وجود، د دومره لوټلو وهلو او رټلو به وجود. تاسو لا په دې فکر کې ناست یئ چې ستاسو د خیرخواهۍ خواهشات چې کوم تاسو لرئ بیا پرېکړې کوئ هغه به دوی درته عملي کوي. کار کوي څه شوي دي؟ دا له دې ځای ته ناست یې، دا لار وه. خو خندا پورې وشوه په دې جرګه. څه شوه؟ منظور چیرې ورک شو؟ هغه ورک شو. وزړګیه ته چیرې ورک وي؟ دغې جرګې نه ډایرکټ څوک نه دي تللي، بیا یې میټینګونه شوي دي، زه پکې موجود وم، بیا یې اعلانونه کړي دي چې موږ شریک عمل کوو، هېڅوک نه راتلل. یوازې یو تنظیم له یو اړخه یې ټول مشرتابه په قید و بند کې وه، بین پرې لګېدلی و. بین معنا دا ده دهشتګرد تنظیم یې لیکلی و، یو عمل یې نه شو کولی. هر ملګری په شیډل 4 کې و. نه تاسو د شیډل 4 نه پوهېږئ زموږ د صوبایي صدرانو د کور مخ ته شپه ورځ د پولیس ګاډي ولاړ وي، ته د کور نه نشې وتی. یعنې د شهیدانو پاتې ته چې ځي هم دوی پرې جیلونه خوري. نه مو ولیدل د پی ټي ایم صوبایي کوارډینیټر خیرالله امین په څه پرې جیل وخوړو دا تېر وخت. د مولانا خانزیب فاتحه تللی و، د کور په بله دروازه وتلی و. د دغې باوجود د دغې هر څه سره پی ټي ایم ولاړ و. دا شیان د پیغور دپاره نه وایو،
په دې خبرو باندې مورچې ته مه خېږئ د دغې خبرې خلاف. دا یو بیس دی د دغې ملت د دغې خاورې د بچ کولو د تحفظ دپاره وطن مو تباه شو. ماشومان د لوږې مري په دې خاوره. ماشومان په بمونو باندې ډرون حملې پې کېږي ستا په ماشومان. وطن لوټ شو، وسایل یې لوټ کېږي. په کلي کې په کورونو کې د عزت ژوند ته څوک نه پرېږدي. یو څه خو چې سره وار و. اوس هره خبره هم د دغې شوله چې بس ته یې کوه زه به یې مسخره کوم. موږ اوس هم لا نن هم یا خو سادهګان یو یا په ملت په رښتیا باندې د زړه د درد هم چې څه کولی شول یو ځای ته مو رسول غواړو چې د ملت په شریکه باندې دوی عقل هم د دوی فکر هم د دوی لاره هم اورېدلو ته په دلایل باندې موږ او دوی موږ سره تیار شو. هماغه جرګه ورکه نه ده. نن یې هم په بیرته را ژوندی کولو کې یو ساعت نه لګېږي. خو چې اراده خو وشي اوس صحیح ده منمه. بیانونه به وکړي، پارلمنټ کې به وشي، جرګې به وکړي، څه به پرې وشي، عمل به ځینې جوړېږي. د پنجابي نظام به ستا په خبرو عمل کوي چې ستا وطن پرې بچ کړي. نو ته خو به هم یو څه عملي شکل لرې. بیا خبره هغه ځای ته ځي. خو پنجابي هم د دغې وطن د مشرتابه خلکو هغه لالچ پېژندلی دی. د پارلمان څوکۍ ورته تاو راتاو کې وبخئ، بیا قام خو پرېږده خپل ډبولې چې خوړلي وي هغه هم بیا ځینې هېر وي او اختیار هم نه وي پرېږدي. د خپل ملت جوړون، خپل بنیادونه جوړون، په خپلو بنیادونو ودرېدل، په خپلو خپو ودرېدل، دا د دغې ملت دا د دغې وطن د مسلو حل دی. ښه صحیح ده که بیا هم وایو چې هغه وخت تېر دی او دا خبرې هم کېږي. تاسو بیا چېرته وایي بیا جرګه څه شوله. جرګه هم به موږ هم و احتجاجونه هر شی روان و. هېڅوک ونه دا چې څوک دا خبره کوي هغه نه و. یو ملي خبره وه، د ټول ملت شریکه خبره وه. صحیح ده راځو د دغې خبرې نه هم نه شو عملي کولی یا نه شو کولی یا بده را باندې لګي چې څوک یې راته کوي. چلو صحیح ده دا د جرګې د یووالي د یو عملي شکل د جوړولو د دغې نه کوو. یو د اختیار خبره وه، دویمه د بې اتفاقي خبره وه. پښتانه د یو بل سره دا پرېږده چې ګوندونه اتفاق نه سره کوي، دا پرېږده چې مشران اتفاق نه سره کوي، ولسونه یې څومره سره کوي هغه درته ښایم. په دې باجوړ اپریشن و. آیا د تیرا خلک ورته راوتل؟ دا نه وایم چې د تیرا خلکو ته به وخت سخت په غم کې دي. په خدای زړه مې درد ورسره کوي. د کور مې خلک ورسره راوتل، د وزیرستان خلک ورته راوتل، د لکي مروت خلک ورته راوتل. نه، نن په تیرا باندې هغه دردونکې ورځ ده. وایا زما د سوات نه تر چمنه پره کوم ولسونه ورته کوم ورسره ولاړ ولسونه هم د خپلې ضلع تر حده پورې وطن ته پښتون وطن، درد ته د پښتنو درد او ستونزو ته د پښتنو ستونزې وایي. د دې نه آوټ، د دې نه لرې نور پښتانه دی نه ویني. د ملي احساس دا به کله را ژوندی کېږي. و پښتنو ځوانانو خو که خبره د تیرا ده او نور وس مو هیڅ نه رسېږي نو په د سوشل میډیا خو ټول شپه ورځ ورته لګیا شئ. یو پریشر میډیا هم جوړوي. دا اوس چې د پنجاب منسټران لګیا وو او انکارونه یې کول خو دا لږ د میډیا زور و. نو دا خو کم څه کم وکړي. هغه لږ تر لږه د یووالۍ د ورورولۍ د یکجهتۍ اظهار خو چې وشي. که نور اتفاق نه کېدو د غږ تر پورته کولو تر حده پورې سره یو شو، ممکن ده چې دا د ملي یووالۍ احساس سبا ورځ ته په یو عمل بدل شي. زه په ټولو پښتنو باندې غږ کومه چې دا درته وایي پلانکي ته غږ پورته کوم موږ ته بیا څه ګټوي. و هغه د ورور دی، هغه ستا وطن دی، د ده په آبادي به ته آباد وي. که خدای مکه دی بربادېږي دښمن تا ته هم سبا بیا خیر نه غواړي. نن که هلته دښمن د دې ځای نه پر شا شه سبا تا ته هم بیا لاس نه درځي. د هغې په تحفظ کې ستا تحفظ دی. خوږو پښتنو دا احساس چې د یوې قبیلې د یوې ضلعې یا د یوه ګوند پر محدود دی دا لږ پښتونولي ته اړول دي. زه دا خبره په هیڅ بل نیت نه کوم خو ټول ملت یو شی لیدلی دی هغه درته نن هم په تیرا کې نن هم په کورم کې یوازې د تیرا او د کورم د پی ټي ایم ځوانان دي، د نورو سیمو هم د پی ټي ایم ځوانان هلته ورته راغلي دي. وجه دا ده چې موږ تر نن ورځې پوره د خپلو ملګرو هغه لارښوونه داسې وکړه. د پی ټي ایم هغه روح داسې دی چې دا د ټول ملت دی. ویې ګورې په احتجاج کې به یې په جلسه کې به یې د ټول ملت د شهیدانو دې ته نه ګوري چې دا د کوم ګوند دی کوم نه دی، دا د کومې سیمې دی کومې نه دی. داسې په ستونزه کې چې د هر ځای ستونزه وي دوی به د میډیا نه واخله تر عمل پره ورته لګیا وي.
دا د یووالي پیغام دی. باید موږ په دې کې هم خپل ملګري یا ټولو پښتنو سره بار بار دا ذکر وکړو چې د یو سیمې غم درد زموږ د ټولو دی. خیبر زموږ د ټولو، قرم زموږ د ټولو، چمن کې مسله ده زموږ د ټولو مسله ده، لکه مروت کې ده، بنو کې ده، وزیرستان کې ده، باجوړ کې ده، یا بل ځای کې ده، د پښتنو سیمې ډېرې دي. دا زموږ د ټولو ستونزه ده. دې ته په ملي نظر او په ملي احساس وګورو او یو ملي رد عمل برخه جوړ شو. دا د جرګې خبره یا د نورې خبرې بیا به وایي هر وخت دا یادوئ لکه چې بل څه مو نه دي زده. بل حل پسې هم لګیا یو، هغه دا چې اوس هم موږ خپلو ملګرو ته ویلي دي چې لاړ شئ د پښتنو غریزو سیمو ته، د ځایي مشرانو او ولسونو سره خبره وکړئ. پوهېږئ چې خپلو کورونو کې مو نه پرېږدي، پوهېږئ چې موږ د دشتو و ټینټونو خیمو ته سیخوي، نو راځئ دوې لارې بیا هم شته دی. په وتلو کې هم داسې زور ورکولی شي چې په ده به هم دا خپل ژوند لکه په تنور یې چې کېنوي داسې. هغه دوه شکلونه څه شی دي؟ یا خو راځئ هجرت وکړو، د حدودو نه ووځو، دا انتظامات یې په موږ داسې یو ځای ته لاړ شو چې 1.5 کیلومتره کې ټول په یو ځای نږدې نږدې سره آباد شو. لږ به په آزاده فضا کې په زړورې خولې مشوره د خپل وطن ته هم وکړو څنګه ژوند مخکې کولی شو. نه پوهېږئ زما په خبره، ته چې دا قدم اخلې یا داسې یو ژوند ته ځې، دا دای هم لکه په تنور چې کېنوي، سوال منت به بیا یادوي یې تا به نه وي. دویم شکل که دا هم نشو کولی، راځئ په شریکه د ده د مرکز اسلام آباد په طرف باندې سره د دغو کډیو بار زو د ده موټروې تر اسلام آباده پره تر لاهوره پره بس کرنال سره ویشئ. پاخه ځایونه دي، څه به اوس په دې دشتو کې په ټینټونو کې دیوالونه پرې راجوړوئ. کله چې دی خپل نظام وویني چې له هره خوا ونیول شو، دی به د پښپو کې پروت وي، په ده به بوج وي، شرطونه به ته پې منې او خپل کلي ته به دې هم وي. موږ دا دوه پیغامونه د ویډیو له لارې هم خپل ولس ته پرېږدو، او زموږ ملګري به هم هڅې کوي چې د ځایي ولسونو مشرانو سره میلاو شي. په دې کې یو ستونزه دغه ده چې پنجابی واکدار ډېر چالاک دی، هغه په یو ځای ټولو پښتنو ته لاس نه ورچوي، یو داسې واړه تقسیم کړي. لکه اوس یې تیرا او سنټرل کورم دي، میاشت مخکې بیا باجوړ و، په یو ځای چې لاس ور اچوي بیا په یو ځای اتفاق سره جوړېږي. بدبختي دا ده چې پښتانه د بلې سیمې د حال په آینه کې د خپلې سیمې د خپل کلي حالات نه ویني، حالانکې دوی خو ټولو ته یوه منصوبه زیربه نمبر وي، په چا به اوس وي، په چا به سبا وي. خو موږ هڅه کوو چې دا احساس پیدا شي او دا کار ترسره شي. داسې نه ده چې دا نه کېږي، لا اول مې څه وویل هغه نه وشول، یا دا اوس څه وایم دا نه وشول، موږ به بیا هم پرېږدو. دا یو سوال یوه پوښتنه کېږي، څوک په ښه نیت څوک په نه ښه نیت، چیرې ورک یې؟ ستاسو د پوښتنو جار شم قربان، ما ته ستاسو پوښتنې باندې نه لګي او نامناسبه هم نه ده دا. خو موږ تحریک غواړو چې د دې ملت د دې ولسونو د ستونزو او د مسایلو د مستقل حل دپاره کار وکړو. کوشش کوو چې زر کې وکړو، خو ځینې کارونه کېږي نه دومره زر. که کله هم موږ یا نوی طرز نوی بڼه د خپل ملت د وطن د مسایلو د حل رامخکې کولو یو اندازه به بیا درته وشي. زموږ صانعه کې نه وو، دا د یو تیارې دپاره، د یو خوارې دپاره او د دې ملت او د دې ولس د مستقل حل دپاره د هغې دپاره مو یو خواري کوله. چلو زه به ممکن دا په ګراونډ باندې هلته نه موجود، زموږ ملګري بیا هم موجود دي. اوس یې هم وګورئ په تیرا کې، په کورمه کې، په نورو سیمو کې چې چېرته هم د ظلم مخالفت کېږي، د تحریک ملګري هم د هغې خلاف په عمل کې ولاړ دي، هم د هغې خلاف غږ هم پورته کوي. هم چېرته د نور خلک ورته مرستې وایي، موږ ورته مرسته نه وایو، ورورولي وایو. تاسو به لیدلي وي یا یادونه یې بده خبره ده، یوازې په دې ټاپک کې راغله خبره او موږ مرسته نه ورته وایو، ورورولي وایو. ورور چې د ورور کور ته ځي، دا د پښتنو دستور دی لاس کې څه اخیستی وي د خوراک څښاک شی بیا چې بده ورځ وي بیا خو لا هم دا زموږ ورورولي ده، د خپلو ولسونو سره یې کوو. د دې وطن خویندې میندې وروڼه سپینګیري، دا زموږ خویندې میندې دي، دا زموږ وروڼه دي، دا زموږ سپینګیري دي، مشران مو دي، زړونه مو درد ورسره کوي. هم باید د دې ظلم پر مخالفت کې څومره څه کولی شو هغه کوو، هم به څومره غږ ورته پورته کولی شو، هم څومره دښمن ته جواب دیلی شو، هم څومره دوی سره ورورولي کولی شو. وس به مو کم وي، نیت مو لوی دی درته، اوس به کم وي، راتلونکي ته یې ډېروو. د دې په خاطر موږ د خپل تحریک سره زموږ هغه سوګند به ممکن ده چا ویله یا نه چار څوک یې وویني، موږ دا قسم کوو او
په خپل قسم باندې مونږ ګواه هم خدای جوړو چې خدای ګواه دی زما په دې قسم چې مونږ د هیڅ قسم قربانۍ نه به سرغړونه ونه کړو، مونږ به در سره په هر حال کې. او دا اوس واقعا لږ څه هغه تیزي به نه وي، خو د هغې پر شا هم د یو تیارې په مستقبل کې د پښتنو د مسلو یو مستقل حال او یو ښکلې بڼه داسې رامنځته کول چې هغه ډېر قوت ولري چې په مستقله توګه پښتانه د ستونزو او مسایلو نه خلاص کړي. ډېرو درنو او خوږو پښتنو، په دې لار کې په دې مزاحمت کې تاسو په منځ کې به ګرځېدل لیدلي به مې ډېر درانه او عزتمند نورالله ترین، حنیف پښتین چې پاکستاني فوج لا درکه کړي دي، چې څو ورځې مخکې کوم ملګري را خلاص شوي وو، هغو نه مو حال کولو څومره تکلیف او مشکلات تېروي. یقین وکړئ که یو وړوکی ډیل هم وکړي دا خلک خلاصېږي، خلاص به شي، خو نه یې کوي. د ملت په سر په خپل وجود باندې سختۍ تېروي. دا د پي ټي ایم روحیه ده. حاجي عبدالصمد علي وزیر کال نه زیات وخت کېږي جیلونه خوري. یو ټیټه خبره، یو کمزوري خبره، یو داسې حرکت، یو داسې شکل به مې دوی نه وي لیدلی چې دوی به مو داسې لیدلي وي چې ګویا که دوی یا پښیمان دي یا ټیټ. نه 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 نه، پي ټي ایم ورکر او مشرتابه دغو په روح کې دا شی نه دی شامل. ملک عبدالمجید کاکړ په جیل کې و، د مور د وفات خبر پرې وشو، خو د حوصله ونه بلله. یقینا داسې لوړې حوصلې، داسې استقامت په دې وطن او په دې ولس رښتوني مینان، رښتوني خیرخواهان هغه تېرولی شي خپل ولس لپاره. داسې څوک خو به پښتون نه وي چې د اروي او نورالله او حنیفتو ته د ټول ملت سلام ورسوي چې هیر نه یې، نه ستاسو قربانۍ او نه تاسو. په 2 فروری باندې د شهید ارمان لوني تلین دی. ملي شهید زموږ دپاره یو رڼا ده، د ژوند، د مبارزه، د قرباني، دا زموږ دپاره یو رڼا ده. په پښتونخوا کې په هره ضلع کې په کوم طرز تاسو ته ممکنه ده، په هغه طرز باندې د شهید ارمان لوني ورځ ولمانځئ. او په بهر هېوادونو کې هم چې چېرته ملګرو پروګرامونه تابع کړي دي، هغه د شهید ارمان لوني ژوند، مبارزه، فکر، تحریک دپاره قربانۍ، دا هر څه هم رڼا ځنې واخلئ، هم څنګه د خپلو شهیدانو ارمانونه هغه ته مونږ رسېدلی شو، د دې دپاره کوم طرز ډېر بهتر دی، کوم ځای کمایو ډېر شی دی، په دې باندې هم بحث کولی شئ. خوږو پښتنو، خدای تاسو آباد لري. ممکن ده ډېرې واقعې، ډېرې کیسې، ډېرې ستونزې د لر او بر وطن زما نه په نن پیغام کې نه وي بیان شوي، خو بیا به سره مخامخ کېږو. د دغې ملت او د دغې خاورې یو شریک غږ، عمل، مزاحمت، تګ، یو ښکلی، یو پرمختللی، یو سیال ژوند د دغې ملت د دغې جوړولو دپاره په یو ځای وو، او بیا به هم یو بل سره خبرې کوو. خدای دې تاسو آباد لري. په خیر ښه اوسئ. تاسو د توجه، پام او اورېدلو څخه مننه کوم.